مولانا طارق جمیل صاحب دا یقینا هغه زمونږ د سر تاج او زمونږ د ټولو د علماو تر اوسه پورې ما دومره دفاع کړې ده تبلیغي جماعت د زمونږ د عالمي دنیا کې د مسلمانانو جماعت د پوره مسلمانانو جماعت موږ تر اوسه دفاع کړې وو کوو به ان شاء الله لازم تبلیغي مشن یقینا د دې لپاره د جماعت لپاره تر اوسه پورې سنوم د تنظیم نه دی مولا الیاس کاندیلوی رحم الله فرمایي دا تنظیم نه دی کدا تنظیم و مونږ به د ایمان والا تحریک نامه یې خوي او د تبلیغي جماعت خپل اصول دي اصول په دې اصول باندې د جماعت روان دي علما مشران دغه نگرانی کې علما دیوبند مشران دا وی په نگرانی کې د جماعت چلی همیشه کله وخت راغله د علما आवाज اوچت کړي دي امدا وزر د دې جماعت نه الله خیر خوري چې د علما په هدایت او په نگرانی کې روان دي دا وی د هدایت مطابق چلیږي محترم مولانا طارق جمیل صاحب هغه پټلې پرې خیر دغه نخکه تر راغله دی اوس ډېر خیرونه ته الله تر اوسه پورې خواره کړي دي پته نه لګي د مغرب انجیوز او ملګری شو دی وخت چې مصیبت ستندر ور باندې راپرې هو دی وخت هغه د یو ډم سره رحمت الله علیه وي لیکن د یو عالم چې اسلام د لپاره د ډېر لوی خدمات وي هغه سره رحم الله نشي ویل هغه بس استهزاء کوي د ظالم دی وخت هغه چې اوس د کم دین دعوت هغه ور کوي ټول میډیا مولانا جمشید صاحب رحم الله تبلیغ جماعت مشرانو کې یو ځل بس کسان راغله در مودودی ذهن والا ورته ویل حضرت جی د نیټ زمانہ ده تبلیغي جماعتونو سره لپاره لګي دلته ورته وایي چې نیټ شروع کی ور دنیا ته دعوت رسیږي کنه مولانا جمشید صاحب رحم الله والله ساده ویل بھائی انٹرنیٹ قربانی دے سکتا ہے انٹرنیٹ پسینہ بہا سکتا ہے خون دے سکتا ہے انٹرنیٹ قربانی ورکول شي وینه به ول شي خلت ویول شي نشي کول الله تعالی اصل چې الله ته منظور دی الله ته زما استا اصل چې الله ته خوښ دی قربانی دا وینه ورکول دی خله به ول دی عوام تبلیغي ملګری به بهر ملک بلار شي لړ څه کارګزاریا نه واوره الله دا وی بلاس باندې څومره خلک مسلمانان کړي د میډیا په ذریعہ سره کلم اسلام نه خوريږي دا غلط سوچ دی دا شیطان وسوسه نبوي مهنت هم دغه خلکو دروازو ته ورتل لاګړه بول رسول الله صلی الله علیه وسلم دروازو ته ورغله د نیټ په ذریعہ خلکو له دعوت نه دی ورکړی په دغه د نیټ په شاته قرباني نشته دی وجن الله پاکي فیصله نه کوي اوس د مولانا طارق جمیل صاحب میدان تبلیغ بریخ او دغه میدان چې انټرنیټ وګرځي اول خو د تبلیغي جماعت د مشن نه دغه خلاف دویم په هر قدم پته نه لګي چې مصیبت ور باندې را پرې وته شو کله د یوسف علیه السلام ګستاخی په دې الفاظو سره دغه مبلغ لګیا دی او یوسف علیه السلام په خر سور کو غیله مختور کړو رسول الله ډېر صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین په حواله سره غلط الفاظ ګستاخی بیا ادبی د کله شیو ته ورزي وزد مغربي انجوز هغه امت ته ذهن کې دا وراچي دی وخت چې عقاید په اسلام کې هیڅ حیثیت نه لري اصل چې اخلاق دا اخلاق او اخلاق چلی چې لګي دا مغرب تصور دی مغربي انجوز تصور دی اسلام تصور نه دی اسلام بنیادی طور ما او ته عقاید راخي یو سړي عقیده کټیک نه د اخلاق هیڅ فائدہ نه ورکي د اعمال هیڅ فائدہ نه ورکي عقیده دا بنیاد دی لیکن دی وخت هغه څه کوي یو قادیانه د خیر دغه په تندی باندې خور انجینیر مرزا علي چې په دې وخت کې لوی فتنه د قادیانی توشیت طرف ته دعوت ورکړي مولانا طارق جمیل صاحب پاسیږي هغه په تندی باندې خولې غاړه ورته ورکړي لیکن مولانا محمد امین صاحب د روکاړوي رحم الله داغه نوم پکې مې استهزاء سره یادای دی او دم نوم هغه په ډیر ادب سره رحمه الله ورته په میډیا وي لیکن د مولانا امین صاحب د روکاړوي رحم الله د خدماتو نه انکار کوي وای مناظره تو اسلام میں نہیں ہے اس سے جو برباد ظالمون ته خود انبیاء د مهنت نه انکار کوي ابن رسول الله صلی الله علیه وسلم د نجران د سیم سره مناظره نه وکړي ابن عباس رضی الله عنه خوارج سره مناظره نه دي کړي امام اعظم ابو حنیفه رحم اول دور مناظروں کی نو تیر شوی زمونږ علماء دیوبند کی مناظرین ندی تیر شوی بیگا میں حالات کہتا بیگا دشپی نو وقت خیر نہیں ہے سکی حکیم الامت مولانا سبالی تانوی رحم اللہ زمانہ کی جکم مناظر د علماء دیوبند هغه خپل لیکي ول حکیم الامت مولانا سبالی اونته کی سخت سره ول هغه بابا قاعده ماته مالی پیسې به را لګلې لفافه کی ماته به ماهانه تور باندې پیسې به را لګلې ول تر مسلمانانو د طرف نه پرځي کفایي ادا کې زمونږ د قاعده نظریات دفاع کې ماته به پیسې به را لګلې ماهانه د زماره طرف نه تلګو خپل ذاتی سجونه لیکن محترم از درد سره
اوس دې وخت کې زموږ حکمرانان د حالات چې کله رااله د کرونا وایرس تاسو وکړه د ټولو نه زیات متاثره به دي کې تبلیغي جماعت شو. تاسو وکړه چې د ظالم بې ضمیره حکمرانانو هغه مظلوم خلکو باندې وینه وویول په تبلیغیانو باندې. تر اوسه پورې پته نه لګي زموږ د علاقې بعضې پکې نه دي راغلي. پته نه لګي د کرونا کاته کې وجلي دي که نه ژوندي ورسره پراته هېڅ پته نشته دی. څومره دي بهر ملکونو کې نښتې دي دلته یې نښتې دي. مولانا طارق جمیل صاحب په ټلویزیون باندې راغی ټول قصوروار هغه تبلیغي ملګري ظالمانو د دې حکمرانانو سره خو تناظر دي په حق یو دوه الفاظ دغه دوی خو بسترې خپلې راغستې پیسې خپلې لګوي کور اهل و عیال یې پرېښي دي د هغې دپاره وتي د دوی دپاره دا ژبه وخوځوه الله به یې نه تپوس کړي قیمت ورځ. خو بس اخلاق 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 هغه علما چې کوم میدان عمل کې دغه حکمرانانو لاسون ګریوانونو ته لاس وراچي د هغې خلاف د دې حکمران دپاره الیکار وګرځېدو طارق جمیل علماء حق دغسی نوی اگر حکمران پستروں کی سترگی ورگی او جھاڑی یا اللہ تو نے ہمیں بہت اچھا حکمران عمران خان کی شکل میں دی نو دیو زناکار تا بدیسی انداز کی صفت کے دیو شرابی بدیسی انداز کی صفت کے دیو بے ضمیر حکمران چا مسلسل پخت میں نبوت بناموس رسالت باندے عملہ وردے تا پا دی انداز سر لگی آئے اور باقی یہ جمعیت والے مجھے گالی دیتے ہیں ہم کی صریح دروغ ہوئے جمعیت والا تا تکل کنسل کری دی کہ اول ز جمعیت والا ہے ما زمان بزر کی چرتا لپاره کم احترام او ول زما بزله کې احترام د ځان لپاره ته مسلسل حکمران د لپاره علی کار وګرځي محترمو د مغرب تصور دی یو اهل بدعت رانی سکل غل الله سن خپل وکړه مونږ بر دې حدیث سره سکو من وقر صاحب بدعت فقد تعان على هدم الاسلام دا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چا چې بدعتي سړي احترام وکړو تعظیم وکړو دې سړي د اسلام بنیاد په نړولو کې راغ سره ملګرتیا او تعاون وکړو زه چې اوس په تندیق کولم په میډیا خلک ګوري د دومره فتنه ورنه خورېږي په دې کې طارق جمیل ملګری شو ورسره که نه شو ورسره ملګری یا خو دا حدیث ختم کړ ور ورته نعوذ بالله ورته کړه مونږ به دغه حدیث بیا پرېږدو امت کې درې او ډلې به پیدا کېږي د رسول الله دغه حدیثو ته ور ورته کړه نعوذ بالله بیا طارق جمیل چې کوم نوی دین په دې وخت کې جوړوي امت ته پیش کوي بیا به کوم دغه ومنو نعوذ بالله بهرحال محترمو دا تصورات مونږ ته رجال به مونږ د کتاب الله په عینه کې وي علماء امت یو طرف تری دی وخت دی بل طرف تری او تبلیغی جماعت د شوران هم دی وستل دی تبلیغی جماعت طرف تر هغه نسبت غلط دی اچ بکم لار باندې وس روان دی غډیر لري تل دی الله دی وګی چې غلاري نه را واپس شي واپس الله انتراشي څومره خیرونه چې ورن الله غواره کړیو کله کله انسان تکبر کې راشي تکبر دا تکبر انسان تباہ و برباد کی ابلیس سے تباہ کو الله دې موږ د تکبر نه وساتي امیر وای تر اوسه پورې پته نه لګي زموږ د علاقې بعضې پکې نه دي راغلي پته نه لګي د کرونا کاته کې وجلي دي که نه ژوندي ورسره پراته هېڅ پته نشته دی څومره دي بهر ملکونو کې نښتې دي دلته یې نښتې دي مولانا طارق جمیل صاحب په ټلویزیون باندې راغی ټول قصوروار هغه تبلیغي ملګري ظالمانو د دې حکمرانانو سره خو تناظر دي په حق یو دوه الفاظ دغه دوی خو بسترې خپلې راغستې پیسې خپلې لګوي کور اهل و عیال یې پرېښي دي د هغې دپاره وتي د دوی دپاره دا ژبه وخوځوه الله به یې نه تپوس کړي قیمت ورځ خو بس اخلاق 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 هغه علما چې کوم میدان عمل کې دغه حکمرانانو لاسون ګریوانونو ته لاس وراچي د هغې خلاف د دې حکمران دپاره الیکار وګرځېدو طارق جمیل علماء حق دغسی نوی اگر حکمران پستروں کی سترگی ورگی او جھاڑی یا اللہ تو نے ہمیں بہت اچھا حکمران عمران خان کی شکل میں دی نو دیو زناکار تا بدیسی انداز کی صفت کے دیو شرابی بدیسی انداز کی صفت کے دیو بے ضمیر حکمران چا مسلسل پخت میں نبوت بناموس رسالت باندے عملہ وردے تا پا دی انداز سر لگی آئے اور باقی یہ جمعیت والے مجھے گالی دیتے ہیں ہم کی صریح دروغ ہوئے جمعیت والا تا تکل کنسل کری دی کہ اول ز جمعیت والا ہے ما زمان بزر کی چرتا لپاره کم احترام او ول زما بزله کې احترام د ځان لپاره ته مسلسل حکمران د لپاره علی کار وګرځي محترمو دا مغرب تصور دی یو اهل بدعت رانی سکل غل الله سن خپل وکړه مونږ بر دې حدیث سره سکو من وقر صاحب بدعت فقد تعان على هدم الاسلام دا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی
چاچر بدعتي سړي احترام وکړو تعظیم وکړو دې سړي د اسلام بنیاد په نړولو کې راغ سره ملګرتیا او تعاون وکړو نو زه چې اوس په تندیق کولم په میډیا خلک ګوري د دومره فتنه ورنه خوريږي بدی کې طارق جمیل ملګری شو ور سره کنه شو سره ملګری یا خو دا حدیث ختم کړ ور ورته نعوذ بالله ورته مونږ به دغه حدیث به پریږدو امت کې درې او ډلې به پیدا کیږي د رسول الله دغه حدیث ته ور ورته نعوذ بالله به طارق جمیل چې کوم نوې دین په دې وخت کې جوړي امت